سلام دوستانو. یوې خور لیکلي سلام استاد، ډیره زیاته مننه، تاسو واقعا ښه پروګرامونه وړاندې کوئ. لویه هڅه مو پیل کړې. زما یې هم یو سوال و. زما ووایم یوه ستونزه ده. زه د خلکو له جنګ او دعوا څخه ویره لرم. کله دوه کسان لږ خپل غږ لوړ کړي او غالمغال سي، نو یوه شدیده لړزه راته پیدا سي. زړه مې په ټوپکو سي او آن کله کله مې سر هم ورته په درد سي. دا موضوع څو ځله راته پیدا سوې. ما خپل حق نه دی اخیستی. زه اوس بیخي له کوره نسم وتلی. کله چې د خلکو په منځ کې ورګډېږم، دا کیسه مې نوره هم ډېره سي. فکر مې هم ښه کار نه کوي. حافظه او هېرېدنه مې هم یوه ستونزه ده. هیله کوم ما سره مرسته وکړئ. زما ستاسو مشورې له بل هر چا ډېرې خوښېږي. مننه خورکۍ، ژوندی اوسئ، سلامت اوسئ. په پوښتنه کې د ډېر تناقض و خورکۍ، ډېر په اصطلاح له هر ځایه د یوه ستونزه راخیستې وه او په یو ډول په یو شکل مرتبه نه وه مسله د ستونزې دی. اما په هر حال د دې ستونزې معمولا چې دغه ډول ستونزې موږ اورو یا موږ ته مراجعین مراجعت کوي او موږ معمولا د ستونزو په حل اقدام کوو. د دغو خویندو او ورونو یو مورد چې ډېر مهم ده موږ ته، هغه د اصلي جرل پیدا کول دي. زه غواړم دا ووایم چې د ستونزې اصلي ریشه دی، د ستونزې اصلي جرله دی پیدا کېدل غواړي. مثلا تاسو ولې له جنګه ویرېږئ؟ تاسو ولې له جګ غږه ویرېږئ؟ تاسو ولې له یو بلې مسلې نه ویرېږئ؟ تېره اونۍ موږ یو ماشوم مراجعه درلوده. د مور او پلار داستان دا و چې ګڼې له غږ نه بد وړي، له میوزیک نه بد وړي، او کله چې میوزیک اوري، غږ اوري، لږ ټایپ جګېږي، نو ډېر ورخطا کېږي او په غوږو لاس نیسي او ورخطا راځي او وایي چې مورې دا غږ ګل کوي. کله چې موږ د دوی شک دا و چې ګڼې دا څه عقده لري له دې میوزیک سره، له دې غږ سره یا څه سره. زموږ هم شک دا و چې کیدای سي کومه ترخه تجربه له دې غږ نه ولري. اما کله چې موږ خبرې ورسره شروع کړې او جلسه مو ورسره پیل کړه او لږ دقیق دې مسلې ته ورننوتو، موږ تازه په دې پوه سولو چې هېڅ کیسه نسته. دا ماشومه صرف غواړي مور و پلار په دې ډول متوجه کړي ځان ته. ماشومه صرف غواړي خپل مور و پلار په یو ډول، په یو شکل وغولوي او یو ډول یې تیر باسي او یو ډول یې په اصطلاح هسې ملنډې پرې وي په مور و پلار. بیا موږ کار ورسره وکړو، که څه هم درملنه تر اوسه پورې نه ده تکمیل، خو دا مسله حل کېږي، زه باور لرم. حتی خورکۍ کله کله داسې کېږي چې موږ له غږ نه په دې خاطر چې له جنګه ویرېږو بد م راځي، یا مثلا کله داسې پېښېږي چې موږ قصدن دا کار کوو یا مثلا غواړو توجه جلب کوو. په هر حال دا مسله تا پورې ډېره اړوند په دې خاطر نه ده چې ستا ستونزه نه ده معلومه تر اوسه پورې. یعنې ما دوه بیلګې په دې خاطر تاسو ته درکړې چې ځینې موارد داسې دي چې جرړې اړینې دي، ضرور دي چې موږ اصلي ریښې او جرړې پیدا کړو، تر څو بیا وروسته له هغه موږ له دغه دوست سره یا له دغه مراجع یا کلاینټ سره کومک وکړو، مرسته وکړو. په دې برخه کې جرړو ته ډېر ضرورت ده. یعنې موږ هڅه کوو چې دا پیدا کړو او بیا وروسته حل کړو. دا یو مورد ده. دویم مورد روزنه ده خورکۍ. یعنې تاسو څه ډول روزل سوي یئ؟ ستاسو په فرهنګ کې، ستاسو په دود کې، ستاسو په رواج کې، ستاسو په ژوند کې معمولا څه ډول روزنه سوې ده؟ غږ ستاسو په فرهنګ کې څه معنا ورکوي؟ غږ تاسو ته څه معنا درکوي؟ غږ څومره جدي ده ستاسو په ژوند کې، په زندګۍ کې؟ په دې اړه فکر وکړه خورکۍ. یعنې که وکولی سې چې د مور و پلار سختګیریانې یا د خپلې کورنۍ ځینې ناخوالې یا سختګیریانې در په یاد کړې، نو خپله به په دې مسلې باندې به دې سر خلاص سي چې ګڼې کومه مسله سته چې هغه له کوچنیوالي، له ماشومتوبه تا ځوري او تا په اصطلاح خوري. دا مسله ډېره مهمه ده. د لویانو چلند بل مورد ده چې زما په نظر اړینه ده چې موږ یې وشاربو. دا مسله تاسو سره په کوچنیوالي کې یا ستاسو لویان، ستا مشر ورور، ستا مشره خور، ستا مور و پلار یا ستا ګاونډیان یا ستا ښوونکی یا ستا عمه، مور و پلار، نیکه، انا، انۍ، بابا
او ماما نورو خلکو چې ستا مشران دي په تا لویان دي د دوی چلند تا سره څه ډول هر هغه چلند چې تاسو سره په کوچنیوالي کې یا اوس کېږي که تاسو واده کړي یو خاوند لرئ خوښې لرئ هغه چلند په دې برخه کې نقش لري یعنی هر څومره چې د هغه چلند جرلې راوسپړو موږ او هغه ووینو کنټرول یې کړو زموږ دا مسله حل کېږي او موږ په خپله په ډېر آرام ډول په ډېر راحت ډول له دې مسلې نه لرې کېږو او په اصطلاح په یو شکل راحته کېږو دریم لامل دی یعنی اول خو باید جرلې وڅېړل سي دویم روزنه باید وڅېړل سي دریم هم د لویانو چلند ده څلورم ځینې پیښې دي تاسو کېدای سي کومه پیښه په ژوند کې ولرئ کوم مورد تېر سوی د بېلګې په ډول تېره اونۍ زموږ یوه 14 کلنه مراجع وه یو خورکۍ وه چې له یوه دفتر نه د یوه دفتر ګارد یا محافظ را معرفي کړې وه پلار یې هغه و محافظ و ګارد و کله چې دا خورکۍ راغله ما ته نو موږ په اوله کې چې کله پلار ما ته تشریحات راکول زما په د اپلیپسي شک راغی چې کېدای سي میرګي ولري نو ما ورته ویل تېراوله چې زه وګورم کله چې زموږ دفتر ته راغله او هماغه شک چې ما پې درلوده ما خپله مشوره ورسره شروع کړله نو وروسته له مشورې زه په دې پوه شوم چې نه اپلیپسي نه وه هغه خورکۍ ډاره سوې وه او یوه ټومه یې لیدلې وه یوه ځورېدنه یې لیدلې وه چې ځورول سوې وه د خپلو ګاونډیانو په وسیله د خپلو ګاونډیو چې په ښوونځي کې ورسره وو د هغو په وسیله ځورول سوې وه ډارول سوې وه او اوس حملې پرې راتللې زوف کېدله او وضعیت خرابېده او لړپېدله یا لړزه پیدا کړې وه نو په دې صورت کې کله چې موږ هغه خورکۍ ولیدله یعنې موږ په دې پوه شو چې یوه پیښه هم د دې لامل ګرځي چې وخت ناوخت سړي ته لړزه ویره ډار او دا ورته نور مسایل پیدا شي نو کېدای سي ستا په ژوند کې ستا په اړوند هم داسې یوه پیښه وي چې هغه په یوه مسلکي ډول په یوه مسلکي مصاحبه کې په یوه مسلکي اروایي مرکه کې له تاسو سره هغه پیښه شاربل کېږي او موږ بالاخره هغې مسلې ته رسیږو کېدای سي تاسو ته ځینې مسایل ډېر مهمه نه وي یا ووایئ نه هغه پیښه دونه راته جدي نه ده یا هغه پیښه دومره راته مهمه نه ده اما کله چې هغه په مسلکي ډول څېړل کېږي نو بیا موږ دې مسلې ته رسیږو چې نه هغه مسله په دې مسلې پورې اړه لري او دا کوم مسله کال چې هغه مسله پخپله بله مسله پخپله حل کېږي ویرې یا ډار خپله یو بل مورد دی یو بل علت د خورکۍ چې د دې لامل ګرځي انګیزه ګرځي دلیل ګرځي چې ته په اصطلاح له غږه وډاره سې ځورونې یا اذیت او کوم اذیتونه ځورونې چې تاسو کېږئ د یوې خور په حیث د یوې ښځې په حیث په افغانستان کې دا هم نقش لري او تاثیر لري نور هم یو ځانګړی هغه غواړي یو دا مسله دا اختلال که احیانا پیدا سي یو ځانګړي چلند یو ځانګړې درملنې او یو ځانګړې مرستې ته ضرورت لري زه فکر کوم چې هغه څه چې تاسو ما سره شریک کړل یا د خپل ژوند مره سره شریک کړل دا یو دقیق ارزونې ته ضرورت لري خورې یعنی اړینه ده اړتیا ده چې تاسو له یوه روانشناس سره جلسې واخلئ تر څو هغه پیښې هغه ویرې هغه روزنه چې تاسو سره د تاسو سوې ده هغه د لویانو چلند چې تاسو سره سوی یا هغه جرلې چې ما تاسو سره یادې کړې هغه وشاربل سي کله چې هغه وشاربل سوی او تشریح سوی او توضیح سوی بیا ستاسو مشکل پیدا کېږي او بیا د همغه مشکل په اساس تاسو ته درملنه تجویز کېږي او تاسو په یو ډول په یو شکل له خپلې ستونزې خوسي کېږئ یا لرې کېږئ نورې پوښتنې دې هم کوي خورکۍ یا نوره دې هم خپله مسله غوښتله چې وشاربې ضرور له موږ سره په کامنټ کې شریکه کړه یا په فیسبوک کې یا په انسټاګرام کې په انبوکس کې راولېږه که دې غوښتل چې پټه پاتې سي پر روانو خپرونو کې به هم موږ اشاره ورته ولرو اما دوستانو که تاسو هم غواړئ چې خپله کومه مسله له موږ سره شریکه کړئ په افغانستان کې له افغانستان نه بیرون یې ضرور په کامنټ کې موږ سره شریکه کړئ موږ به په راتلونکو خپرونو کې هغو ته اشاره وکړو مننه